طالبان غواړي د پولیسو رنجر موټر بدل کړي. دا پریکړه د سراج الدین حقانی په مشرۍ د طالبانو د کورنیو چارو وزارت کړې ده. رنجر د افغانستان پولیسو، اردو، پوځي پولیسو، د مخدره موادو ضد پولیسو او ګڼو نورو برخو ته ورکړل شوي وو. یو وخت یوازې له پولیسو سره 100,000 رنجرې وې. په تیرو 20 کلونو کې د جنګ جګړو او د رنجر موټرو په کارولو کې بې پروایي د دې لامل شوی چې دا زرګونه موټر له کافي استفادې او له وخت مخکې کباړ او له منځه لاړ شي. په پاکستان، هند، ایران، د منځنۍ اسیا او ان په ځینو وروسته پاتې اروپایي هیوادو کې هم له پولیسو سره د رنجرو په اندازه کلک او بادوام موټر نشته. رنجر هر یو تر لږ تر لږه $10,000 پورې تمام شوی، چې په دې اساس د یوې ساده محاسبې له مخې یوازې پولیسو ته د 100,000 رنجرو په سر $600 میلیونه لګول شوي دي. د امریکا د استیګار ادارې د راپور په اساس د افغانستان پخواني پوځ یا ملي اردو ته هم لږ تر لږه 50,000 دغسې موټر سپارل شوي وو. امریکا د دغو موټرو د ترمیم لپاره له یوې کمپنۍ سره تړون کړی و چې د 5 کلونو مصارف تر $400 میلیون لوړ تللي وو. اوس معلومه نه ده چې طالبان څنګه او په کومو پیسو د رنجر موټرو بدیل پیدا کوي او په اوسنیو شته رنجر موټرو څه کوي.